دا دلته یو څوک دا په ټویټر کې فکر کوم فاطمه شاکر افغان په نوم دا ماته نن میسیجونه کړي وو. په لومړي سر کې ډېرې سپکې سپورې ویلې وې، بیا وروسته ما خبرې چې ورسره وکړې نو بیا نو یو څه احساسات کنټرول شول. نو ما ورته وویل چې تاسو کولی شئ چې زما نه پوښتنه وکوئ، معقول سوال وکوئ، زه به انشاءالله په حوصله تاسو ته ځواب ووایم. دا د سپکو سپورو ویلو نه بد ردو ویلو نه څه شی نه جوړېږي، په دې موږ تاسې کومې نتیجې ته نشو رسېدلی. نو بیا یې لیکلي وو چې ښه نو اول سوال دا دی چې تاسې مسلمان ولې وژنئ؟ بیا یې لیکلي وو چې تاسې دې وژنې ته جهاد وایه، خو بیا خو پکار دا وه چې تاسو امریکایان مردار کړي وای، خو امریکایان خو تاسې مردار نه کړل، تاسې هغه څوک وژنئ چې هغه 15 وخته الله پاک ته سجده لګوي، هغه وژنئ. لومړی خبره دا ده، ما هلته لیکلي هم دي ورته، لومړی سوال مې لیکلی وو، دا نور سوالونه بیا لیکلي وو، بیا ما ورته وویل چې زه خو دومره وخت نه لرم چې په لیکلي بڼه دا درته ځواب زه به په لایف کې دا ځواب کړم، یا به هغه ویډیو تا ته ولېږم. نو اوله اساسي خبره دا ده چې د ملي اردو یا د کمپاین یا د سیایي د نورو مزدورانو مرګ چې ده هغه په دې وجه واجب ده چې دوی د کافر سره د مسلمان په خلاف ولاړ دي، د هغې سره کومک کوي. کافر د مسلمان په کور خېژوي، د مسلمان د کور جاسوسي کوي ورته، د مسلمان د جنازې او د هغې جاسوسي کوي دوی ته. نو دا ځواب ما ورکړی. بیا دوی لیکلي دي تاسو اول چې کوم مسلمان د کافر سره مرسته کوئ مرګ یې واجب دی. نو یې لیکلي دي چې تاسو د امریکا په ډالرو د روس سره تاسو جهاد کولو، نو بیا خو تاسو د امریکایانو ملګري وئ، ستاسو مرګ هم واجب ده. دې ته به یو تفاوت زه څرګند کړم، هغه دا دی چې ګورئ یو د استعانت د کافر نه ده د بل کافر په ضد، یو د مسلمان په خلاف د کافر نه مرسته اخیستل دي. دا دوه جلا شیان دي او جلا حکمونه لري په شریعت کې. یو د روسان راغلي و د موږ هیواد خاوره اشغال کړې وه، په ټولو مذاهبو کې د ټولو مت په متفقه فتوا وه چې روسي اشغالګر په دې خاوره تیری کړې ده، د دوی په خلاف جهاد فرض ده. د روسانو په خلاف د امریکایانو نه مرسته اخیستل جایز دي، د یو کافر په خلاف د بل کافر نه مرسته اخیستل جایز دي. د اسلام په تاریخ کې دا تکرار شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صفوان ابن امیه نه زغرې اخیستې وي، په یوه جنګ کې د هغې یهودي نه زغرې اخیستې وي، کومک یې ترې اخیستی و. او بیا د سوال د پوښتنه کوله چې غصبا ام عاریه یا رسول الله، دا په غصب غواړي که په سوال غواړي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی و چې عاریه، په سوال غواړم، بیا وروسته بیا درکوم. نو د یو کافر په خلاف د بل کافر نه مرسته اخیستل جایز دي، ولې د مسلمان په خلاف د کافر نه مرسته اخیستل دا سبب د قتل ده، دې سره سړی واجب القتل ګرځي. پرون چې موږ کمونستان وژل په دې خاطر مو وژل چې روسان یې راوستي وو د افغان په کور یې خېژول، د خپل افغان په کور سره روسان خېژول. بیا چې امریکایان یې راوستل دغه افغان بیا د امریکایانو ملګری شو، امریکایانو ته د خپل افغان د کور جاسوسي کوله، د سره انګریزان د افغان په کور خېژول. د دې افغان مرګ هم په دې وجه واجب دی چې د سره انګریزان د خپل افغان په کور خېژوي. دې افغان ته موږ وایو چې ته د خپل افغان سره په جنګ یې، که تا چیرې د بل کافر سره جنګ کولی یا د کوم کافر ملک ته ورغلی وای یا ستا په خاوره کوم کافر تیری کړی وای، بیا تا د امریکایانو نه مرسته اخیستی بیا تا ته جایزه وه. خو که ته د خپل افغان په کور چاپه وهې، د سره انګریز دپاره خپل افغان وژنې، په دې وجه ته واجب القتل یې، په دې وجه ستا مرګ روا ده. دا یوه خبره. دویم یې دلته سوال کړی دی چې په جهاد کې حضور فرمایي چې د کافرو به هم بوډاګان نه وژني، ماشومان به نه وژني، زنانه به نه وژني، څوک در سره جنګ نه کوي هغه به نه وژني. نو بیا تاسو دا د مسلمانانو وژنه د حضور فرمان منافي نه ده. دا جهاد کې خو رښتیا ده سپین ږیری، ښځه، ماشوم دا په جهاد کې نه وژل کېږي، دې وژنه روانه ده، په قصدي ډول د دې وژنه روانه ده، په قصدي ډول. که چېرته په خطا کې ووژل شي،
خطأ وژل شي هغه جلا حکم لري. په جهاد کې د ښځې ماشوم سپینګیري وژل، خو ښځه او سپینګیری، هغه ښځه سپینګیره چې هغه اهل د مشورې نه وي، په جنګ کې مشوره چاته نه ورکوي، د هغې وژل نه دي روا. طالب په کوم ځای کې ښځه او سپینګیره او ماشوم وژلی دي؟ په قصدي ډول. که چېرته په کوم ځای کې داسې پیښه شوې وي په خطأ هغه جلا بحث ده. هغې سره جهاد نفي نه کېږي، جهاد نه باطلېږي. دې خلکو ته موږ وایو چې تاسې د دین نه ځان خبر کړئ. تاسې په دین کې یوه جمله زده کړې ده، د حدیث یوه جمله مو زده کړې ده، خو د حدیث په سیاق و ثبات نه یې خبر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خالد ابن ولید رضی الله عنه راغلو، مشهوره واقعه ده. خالد ابن ولید رضی الله عنه په یوه غزا کې یو ځای کې کفار محاصره کړل، بیا هغوی کلمه وویله، د کلمې د ویلو نه وروسته بیا قتل کړل. کله چې خالد ابن ولید نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغلو، قصه بیان کړه، عبدالله ابن عمر رضی الله عنهم په دې غزا کې موجود و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل اللهم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، خدای خالد چې څه کړی دی هغې نه زه بیزاري څرګندوم. په دې غزا کې چې کوم خلک د وژلي وو د هغې نه یې بیزاري څرګندوم، خو د خالد رضی الله عنه د جهاد د بطلان حکم یې ونه کړو چې ستا جهاد هم باطل و، تا چې په دې غزا کې کوم کافران وژلي دي هغه هم باطل دي، یا به ته جهاد ته هم نه ځې. نه، مسله زده کوئ، په حکم ځان خبر کوئ. په جهاد کې د بېګناه خلکو وژل ناروا دي، ولې دا په دې معنا نه ده چې دا جهاد باطل ده. په دې جهاد کې د سره انګریز وژل باطل دي، په دې جهاد کې د اردو وژل باطل دي، په دې جهاد کې د CIA د روزل شو ملیشو وژل باطل دي. نه، دا معنا نه لري. دا دوه پوښتنې. دریمه پوښتنه دا ده، دلته یو آیات هم راوړی دی، بل ځای نه کاپي کړی دی. ویقول الله عز وجل فی محکم کتابه انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. دلته نفس بغیر نفس او فساد فی الارض اختیار ده، نفس پرته له نفس وژل یا د فساد فی الارض وجنه وژل، لکه ته چې د CIA په امر خپل افغان وژنې، دې ته فساد فی الارض یایي. ته د CIA په امر د خپل افغان په کور چاپه وهې، طالب یا د افغان ملت په دفاع لګیا ده، د ځان په دفاع لګیا ده. دلته دا خلک داسې فکر کوي دا زموږ نوی نسل د رسنیو داسې جوړ کړی ده، دا زموږ نوی نسل د رسنیو داسې جوړ کړی ده لکه دا 19 کاله چې بالکل ویده و، دا 4-5 کاله راویښ شوي دي، او دا 4-5 کاله دا جنګ و دا شی روان ده. نه، دا 19 کاله مخکې شروع شوی ده. دلته ملت مجبوره کړل شو. ته وې چې د خلک دی وژل، ته وې چې د CIA دپاره د افغان په کور چاپه وهله، ته وې چې سپین ټوپۍ به چا په سر و زندان ته دې وړو، ته وې چې ګیره به یې زندان ته دې وړو، ته وې چې څوک به جومات ته تلل هغه به د په امریکایانو لاسونه خپې به دې پودرل زندان ته پرې، تا به $100-200 پرې واخیستل. نو که فساد فی الارض تا کولو، دلته ملت خپل ځان دفاع کوي. او دغه یو څه سوالونه ما دلته ځواب کړل، او بلې لیکلي دي چې ورځ د قیامت به دوزخ په 3 کسانو. محترم دا د یوه آخري خبره دی وکوم چې دنیا دپاره اوس څنګه شو؟ اواز اوس صحیح ده؟ اوس صحیح ده. نو د آخري سوال دا صحیح ده قاری صاحب مهرباني دا یې چې حضور پاک فرمایي چې په ورځ د قیامت به دوزخ الله په 3 کسانو ګرموي. دنیا دپاره سخاوت کولو والا، دنیا دپاره خپل علم خرڅولو والا عالم، دنیاوي مقاصد دپاره جنګېدو والا مجاهد. نو د لیکلي دي چې محترمه د 3 نمبر کې ځان مه راولئ او د سړي بچی شئ، الله نه وویرېږئ. نو دې ته به ووایو چې د حدیث نه تاسې ځان پوهې کئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې فرمایي، دا د ابو هریره رضی الله عنه حدیث ده. دا حدیث داسې ده چې قیامت پر ورځ به الله تعالی 3 کسان راولي. یو به هغه څوک وي چې هغې عالم وي، بل به مجاهد وي، بل به
سخی وي مالدار سړی وي. خو د اخرین خبره کوم مجاهد ته الله تعالی وایي چې تا د چی لپاره جهاد کړی و؟ دی به ورته وایي چې یا الله تو د پوره مې جهاد کړی و. الله تعالی به ورته وایي چې کذبت دروغ دی ویل. ملائک به ورته وایي چې کذبت دروغ دی ویل. تو جهاد دې لپاره کړی و چې خلک تو ته شجاع وایي، زړور دي ته وایي. وقد قیل لك هغه تو د پوره ویل شوي دي. الفاظ د حدیث داسې دي. د خلکو نه مونږ خواهش دا کوو چې حدیثو کې تحریف مه کوئ، دین مه تحریفوئ، دین مه بدلوئ، د دین د بدلولو کوشش مه کوئ. حدیث داسې نه ده، حدیث کې داسې نه دی وشوی چې دنیاوي مقاصدو دپاره جنګېدو والا. دا د کوم ځای نه راوړل، دا د کوم حدیث کې لیدلی دي؟ حدیث کې داسې راغلی دي چې هغه څوک چې هغه د ریا دپاره جنګ کوي، د دې دپاره چې ته شجاع ویل شي، هغه څوک دا الفاظ نه دی راغلي. او د دنیاوي مقاصد دپاره جهاد کول جایز نه دي. صحیح ده. خو که یو څوک وایي چې جهاد د قدرت دپاره نه کیږي، دا غلطه خبره ده. موږ جهاد د قدرت دپاره کوو، موږ جهاد د اسلامي نظام دپاره کوو. موږ جهاد د ملت جهاد کړی دا قدرت او نظام د اشرف غني او ټامیانو ته وسپارل شي؟ نه قطعا. مبین